د باګرام زندان. له پلازمینې کابل شمال پلو څه باندې 37 میله لرې د افغانستان تر ټولو ستر پوځي هوایي ډګر کې د معاصر تاریخ تر ټولو بدترینه تعذیبګاه د باګرام زندان داستانونه ښایي د ډېری وګړو تر غوږونو رسېدلي وي، خو لیدلي به یوازې هغو ظالمانو وي چا چې دا زندان جوړ کړی، پاللی، او یا هغو مظلومانو د چا لپاره چې دا تعذیبګاه جوړه وه. د بشریت د تعذیب لپاره دا پنډغالی د هغه چا لخوا رامنځته سوی څوک چې ځان د نړۍ د بشرپالنې ستر داویدار ګڼي، خو د بشریت سره د دې ستر ظلم ساره نه د چنګیز، نه هلاکو او نه د پخوانیو پراینهو په پیر کې موندل کېدای سي. حقیقت دا دی چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ټلوالې چې د باګرام په زندان کې د انساني کرامت کوم سپکاوی کړی، ښایي د ظالمانو په قاموس کې هم نه وي. پر ځای د دې چې د آبادۍ په نوم راغلو امریکایي اشغالګرو باګرام د افغانانو لپاره په پوځي لحاظ رغولی، آباد کړی وای، مګر دوی پکې د افغانانو لپاره تر ټولو ستره او کرغړنه تعذیبګاه جوړه کړه. د تروریزم په دروغجنه بهانه په زرګونو بېګناه افغانان تر 12 لسیزو پورې داسې پکې وربړول چې انسان یې په یادونه شرمیږي. له انسان سره د حیوان په څیر چلند کېده. سپینو زولنو د انساني وینو سور رنګ اخیستی و. د باګرام زندان چې پر زرګونو متره مربع ځمکه جوړ 23 بلاکونه لري، 6 یې لوی بلاکونه دي چې په دې هر یو بلاک کې 14 پنجرې دي او په هره پنجره کې تر 40 پورې بندیان ساتل کېدل، او 14 یې واړه بلاکونه دي چې په هر بلاک کې 6 پنجرې دي او په هره پنجره کې تر 30 پورې بندیان اچول کېدل. د جزایي په نوم یو بلاک لري چې په هغه کې 120 متره وړې کوټې دي چیرې چې بندیان په میاشتو په تنهایی کې ساتل کیږي. خوراک، څښاک، عبادت او قضای حاجت یې په همدې 2 متره ځای کې وي. همدارنګه 2 د شو په نوم تور کرغړن بلاکونه دي چې هغه د ناوړه تعذیب لپاره ځانګړی کړل شوي دي او د تعذیب ډولونه یې خورا بوږنوونکي داستانونه لري. د علماره مطبوعاتي ټیم یاد کرغړن زندان ته ورغلی، له نږدې یې صحنې عکاسي کړي او د یاد زندان له مسؤلینو او زندانیانو سره یې تفصیلي خبرې کړي دي. راځئ نور هر څه په دې ویډیو کې په خپلو سترګو ووینئ. قدرمنو کتونکو، دا مهال موږ د باګرام زندان ته راغلي یو، هغه زندان چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې پکې د لویدیځ د بشرپالو او د حقوق بشر د داویدارانو له لورې د زرګونو په تعداد سره مظلوم او بېګناه مسلمانان اسیران وو. دلته له موږ سره هغه اسیران وروڼه هم شتون لري کومو چې په همدې زندان کې له 15 نه ان تر 12 او 14 کلونو مودې پورې د اسارت شپې تېرې کړي. دا چې موږ او تاسو د باګرام زندان اړوند ډېری غمجن داستانونه او ویرجنې کیسې اورېدلې دي، خو له نږدې مو لیدلي نه دي. راځئ چې نن یې له نږدې څخه ووینو او د همدې بندیانو له خولې یې واورو. مولوي صاحب، که په مختصرو الفاظو کې راته ووایي چې دلته د امریکایانو ټول بلاکونه چې زندانیانو لپاره تیار کړي څومره وو؟ په باګرام کې 6 غټ زنده بلاکونه دي چې په هر بلاک کې 500 نفر راځي او 14 واړه بلاکونه دي او 2 شو ورته وایي چې امریکایانو شو جوړه کړې، هغې کې به بندیانو ته جزا ورکوله چې ټول راځي 22 بلاک، 6 غټ او 14 واړه 2 د جزا بلاکونه. په دې هره پنجره کې به 40 نفر او 30 نفر 30 نفر اچولي قسم قسم ظلمونه به ورسره کول. دلته سهار او ماښام نه دی معلوم، دلته آغاز او انجام نه دی معلوم. دا هغه ځای دی چې به لاک ویلي د امریکایانو، دا لاک دا
چې کوم بندي به مثلا مریض ته دوا یو شی ګولۍ به یې وغوښتلې بیا به د وحشیانو ګولۍ ورته نه ورکولې بیا به یې دلته ځوان کړ بیچاره دلته به یې راځوان کړ ولچک به یې پاس کلک کړ د هغې کې دلته به 1 ساعت 2 ساعته ځوان و بېهوشه به څه بیا چې کله بېهوشه شي بېرته به یې خلاص کړ او دا یې تشنابونه دي چې دلته به یې هم حمام کوو پکې او هم به یې نور قضای حاجت دلته پوره کوو دا یې تشنابونه دي دا د تشناب او دا څه دی چې او د ډوډۍ د خوراک او د تلاوت ځای یې منځ کې کوم پرده نشته دا هغه لیزري ګروپونه دي چې دې باندې به بندیانو ته جزا ورکوله او د بندیانو سترګو ته به مخامخاوه او قسم قسم تکلیفونه به ورکړه دا داسې ګروپونه دي چې 15 دقیقې د کوڅه څوک وګوري نو بیا یې سترګې کار نه کوي ډېرې خرابوي دا پنجرو په سر باندې وګوري دا یې پنجرې په سر باندې بېلابېل لګولی دلته مزل په پټو سترګو کېږي دلته مزل په پټو سترګو کېږي این همون اتاقی هست که مرا وقتی که آوردن از امنیت مرا در داخل از این انداختن که ما بیخی از انسانیت از یا بیزار بودم بسیار یک وحشت و دهشت بسیار یک ظلم و استبداد که هست بالای بندیا بودک 15 روز البته مدرجت رد کردم هر قدر که ما برای سارموال و برای دیگه که هست میگفتم که ما را از بکشید بسیار که زیاد بتنگ شدم آخری روز از این اتاق که از ما اتصال کردم این جای کمپل هست یک کمپل داشتیم اون دیگه نبوده که اضافه شده یک 2 تا کمپل داشتیم یک تا زیر پایم یک تا سرام جای نماز اینی بوده برمیش سر جای نماز که از نماز میخوانم قرآن کریم خدا در اینجا میمونم کامرا بالای سرم بوده از اون کامرا بالا اون کامرا که هست خراب کردنه از اون کامرا اینجا که تشناب میشید کل بدن انسان که مشاهده میشد یک کالایی را برای ما داده بود کالا تنگ بوده در وقت تشناب که تا که تمام بدن برهنه نمیشد در تشناب شده از اونجا کاملا مشاهده میکرد دا هغه کامره ده چې کله به د مظلوم بندي دلته د خپل قضای حاجت دپاره کېناسته دې کامرې نه به دوی ټولو دې ته کتلې او د ده به ټوله حصه مثلا ټول وجود به یې ده ښکارېده لاندې تشناب ده او پاس به دا کامره پرې لګولې وه ده اذان او امام نه دی معلوم دلته آغاز او انجام نه دی معلوم همیز یک زندانی را که من داخت تشنابش و جای نان خوردنش جای قرآن خواندنش جای نماز خواندنش همیشه یکی بوده باز در سر نیم شیشه حال که از شیشه را مشاهده میکنیم البته 4 متر بلندیش است یا 3.5 متر هنگامی که بندی خواب میرفت در سر همین شیشه میزد میگو بندی تو در خواب آمده بیدار شو بسیار شکنجه بسیار کس اذیت بسیار تکلیف زندانی حتی در اینجا که هست ما به اون طرفش در بخش امنیت قبلا هم که هست براتون ما یادآور شدیم از اونجا صدای فریاد و چیغ بندیا را میشنیدیم که در اینجا که هست شکنجه میشدن و تهدید میشدن و اینطور یک زندانی بود دوستای محترم که از انسانیت از اسلامیت بیخی که هست دور ما در طول تاریخ همینطور وحشت و دهشتی که اینها بالای بندیا بالای موسفید بالای علما بالای حفاظ بالای صلحا اینا انجام میدادن در طول تاریخ که یک چیزی بوده که نادیده بوده که ما بیخی ندیده بودیم از انسانیت از دایره انسانیت بیخی دور بوده الله سبحانه و تعالی زندانیانی که در اینجا که زندان سپری کردین پروردگار در ترازو حسناتشان بیفزه وحشي پنجي باندې پزور زغلوي وحشي پنجي باندې پزور زغلوي دلته عزت او دا کمشل بسې باندې کله کړه دا چې بې عزتي ونیسي روزه تشناب ده او د ناستې او د ډوډۍ خوراک د مازه چې ټول همدا دا جانمازي اوس موار ده د قرآن شریف ورته کله کړه چې بې عزتي ونیسي او موږ به چې کله دې پنجرې نه راښکلو دې ځای نه به زموږ پښې تړلې او دې ځای نه به زموږ لاسونه تړل لاسونه به تملا تړلي وو او په خوب کې به زنځیرې وې هغه زولنې وې او سترګې هم کلکې تړلې وې بیا به یې موږ بولو دلته یوازې او یوازې به وي دلته یوازې او یوازې به وي په دغه اتاقو کې ما خپل هم وخت تېر کړی ده نو قسم قسم تکلیفونه عذابونه چې ما تاسو ته وویلې تر هغې پورې به موږ دې اتاقونه نه بولو چې تر څو موږ په ځان باندې یو څه نه وای منلي هو چې موږ طالبان یو نو دا اتاقونه ټول د جزا دپاره جوړ شوي دي د دې دپاره جوړ کړي چې یو مسلمان
یو بېګناه یو مظلوم داسې یو مظلومان به راوستل په چاپه کې چې هغه بېچاره به بالکل طالبان سره نه غږېده په تلیفون به ورسره خبره نه وه کړې لیدلی به یې نه و نو مګر سیدې اتاقو کې به یې واچوي دغه نه به طالب جوړ کړ هغه مجبوره شي هغه طالب سره وایي دوی ځان ته بشردوستان وایي د زرې انسانیت او بشردوستي پکې نشته موږ په خپلو سترګو ولي تاسې همدغه دا اتاقونه وینئ دا پنجرې چې د انسانانو دپاره جوړې کړي نو په دې کې تاسې خپله مشاهده وکړئ چې په دې کې انسان زندګي کوي د انسانیت جایده ده آذان او امام ندی معلوم دلته آغاز او انجام ندی معلوم دا دلته شو بلاک کړي دا هغه زندان ده چې قسم قسم وحشتونه او ظلمونه د بندیانو او مسلمانانو سره کېدل دلته به هغه کسان راوړل چې چا به د قرآن پښتنه وکړه چې موږ یو قرآن کریم راوړ چې موږ تلاوت کوو مثلا مریض به سره ګولۍ به یې غوښتلې نو دلته به یې دې اتاقو کې اچولي وو د دې ځای نه به یې ډوډۍ ورکوله دې ځای نه به یې لاسونه ملا ورته تړله او دې لاندې هغه نه به یې ورته پښې تړلې قسم قسم ظلمونه به یې ورسره کول پاس په دې پنجره به یې زنځیر ورته کش کاوه او له پاسه به یې اوبه پرې اچولې شپې به یې خوب ته نه پرېښودل تر څو به دې هغه ځای کې هغه کاوه چې ووایه زه تلاوت نه کوم ووایه زه مریض یم ګولۍ نه غواړم نو په دغه رقم تکلیفونه به دلته ورکول دا بیچاره به دې ته مجبوره کړه برید به یې پرې ویستل ږیره به یې پرې کلوله سر به یې پرې کلاوه نو بېرته به یې ثبوت په دا رقم به و بیچاره چې نه به جګېدی څه نه به کېناسته څه دومره به یې وهل وحشي پنجې به دې په زور زغلوي وحشي پنجې به دې په زور زغلوي زما حدیثت د ملا عبیدالله خان مرحوم زوی دغه ځای ته دی راوستلی تقریبا 3 کاله وخت ما دلته تېر کړی دی په 3 کاله وخت کې 50 تحقیق یې رڅه کړي دي او په 50 تحقیق کې داسې شکنجې کم وهل چې راکړي دي هغه د ویلو نه دي او هغه وحشتونه چې زموږ سره سوي دي هغه د بیانېدو نه دي هغه داسې وحشتونه چې د بشر سره په ټول نړۍ کې چا هم نه دي کړي دوی چې کوم دعوې د حقوق بشر کوي خو دغه ځای کې موږ وخت تېر کړي د دې وحشتونه موږ ولیدل حقوق بشر ګرسره انسانیت په دې کې ده هر خبر به د احساس ټپي کړي هر خبر به د احساس ټپي کړي دلته قرار او آرام نه دی معلوم دلته آغاز